السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. د انسانانو دې نړۍ ته راتګ نه هم مخکې تقریبا 600 کروړه کاله مخکې زموږ په سیاره داسې حیواناتو ژوند کوو چې نن موږ ورته ډایناسور وایو. دوی سلګونه کلونه نه زرګونه کلونه نه بلکې پوره 18 کروړه یې په دې نړۍ پاچاهي کړې ده. ملګرو د دې ډایناسورانو تعداد دومره زیات و چې تر اوسه ساینسپوهانو 900 داسې فوسیلونه پیدا کړي دي چې د دوی بیلابیل ډایناسوران نسلونو سره تړاو لري. د یو اټکل له مخې په دې ځمکه 400 میلیونه هم زیات ډایناسورونه موجود ول او ژوند یې کوه. زموږ انسانان نه هم مخکې ژوند کوونکو دې حیوانات چې اوس د دوی نسل ختم شوی او مړه شوي د دوی اسکلیټ یا هم کوم داسې شی چې د دوی د په دې دنیا کې د موجودیت ثبوت ورکوي هغې ته فوسیل وایي. تر ټولو لومړی فوسیل د ناروې په سمندر کې د تیلو لپاره کیدونکي کار کې راووتی و. دا د سمندر د بیخ نه هم 2500 متره لاندې پروت و. کروړونه کلونه د ځمکې لاندې دفن کېدلو له امله د فوسیل خپل حالت پاتې کېدل مشکل دي. کله کله د دوی مات هډوکي پیدا کیږي یا چې ډیر شي د هغوی اسکلیټ یې پیدا کیږي. که په ګوګل کې ډایناسور سرچ کړئ نو تاسو ته به غټ لیست مخې ته راشي. دا ټول د هغو ډایناسورانو نسلونه دي چې د هغو د فوسیلونو یو څه حصې پیدا شوي دي. دا حصې به یې جوړولې د مختلفو ځایونو د دوی د خپو چاپونه معاینه کول چې حیواناتو په کتو څنګه وو، د دوی تګ انداز څنګه وو او دوی څه خوړل. تر اوسه پورې یو همداسې ډایناسور فوسیل نه دی پیدا شوی چې پخواني حالت کې تر اوسه یي، خو اوس موږ ورته رسیدلی یو. په 2011 کال کې د شاون فنګ په نوم سړي د کاناډا په یو ځای کې ځمکه کیندنه کوله. دا کنده په ځمکه کې 200 فوټه دننه کوله. د کاناډا په یو ولایت البرټ کې موقعیت لري. د ماسپښین 1:30 بجې و. دا کار ډېر ښه او تیزۍ سره روان و. بیا په دې کې یو ځای داسې راورسېد چې هغه ځای ډېر کلک او نه کنده کېده. شاون فنګ په نوم سړی چې دا بلډوزر یې چلوه ویلي چې زما مخې ته یو غټه تیږه راغله چې کله یې په هغه ځای زور ولګاوه نو یو عجیبه شی ورته ښکاره شو. اخوا دېخوا توره نسواري رنګ خاوره او منځ کې داسې دایرې جوړې شوې وې. د دې منظرې په لیدو هر څوک وای نو دې ته به راښکته شوی وای او داسې شاون هم وکړل. د خپل مشر راوغوښته. وروسته هلته ټول موجود کسان دې ته په کتلو شول او حقیقت نه هغه وخت پرده اخوا شوه چې د رویل ټریل موزیم نه ډاکټر ډونلډ هینډرس دلته راغی. ډاکټر ډونلډ چې په دې کارونو کې ډیره تجربه لري د دې په اړه فکر وکړ چې دا د داسې حیوان فوسیل دی چې نن نه مخکې د دې هیڅ چاته د دې علم نه و. ډاکټر ډونلډ په وینا د البرټ نه چې مخکې کوم فوسیلونه پیدا شوي وو په سمندر کې به ژوند کوو د بلیزیسور ول، نو ده دا ویل چې دا به هم د کوم بلیزیسور وي، خو دوی ته هیڅ معلومه نه وه چې اوس کوم فوسیل په ځمکه کې ښخ دی د دوی ژوند وربدلوي. 8 کروړه کاله مخکې د کاناډا دا برخه چیرته چې دا فوسیل پیدا شوی و دا د یو سمندر لاندې و. کوم بلیزیسور چې دلته ژوند کوو هغه د مړ کېدو نه بعد په ځمکه کې ښخ شول، ځکه دلته نه زیات فوسیلونه د بلیزیسورونو پیدا کېدل. خو دا پیدا شوی فوسیل د بلیزیسور و که د بل حیوان د دې هر څه معلومولو لپاره ضرور و دا په حفاظت سره د ځمکې راوباسي او دا کار اسانه نه و. دوی په ډېر آرامه سره فوسیل د خاورې پاک او بیل کړ او اوس وخت و د دې تیږې چې فوسیل پکې موجود و د ټرک ته وخیژوي. دوی ویل چې دا به د کرین په واسطه ټرک ته واچوو، خو د دوی په زړه کې ویره وه چې دا مات نشي او همغه وشول چې د څه ویره وه. څنګه چې کرین دا فوسیل لیک جګ کړ او هغه یو دم مات شو او په 2 برخو ویشل شو. فوسیل خو د باندې نه د یو تیږې په شان خو دننه ډېر نازک و. د کرین زور یې ونه ازمایه. بېشکه چې فوسیل مات شوی و خو د هر څه پوره ول. د فوسیل ټولې برخې سمې په ټرک کې کېښودې. رویل ټریل موزیم ته یې ورسول.
د کروڑونو کلونو د ځمکې لاندې پاتې کېدو له امله د فوسیل شاوخوا تیږو لرې کول داسې کار و چې کلونه وخت یې پکې ولګېد. پوره 5 کاله او 7,000 غنټو زحمت وروسته فوسیل چې کله تیږو نه لرې کړو او بیا هغه څه لیدل کېدل چې 8 کروڑه کاله نه چا نه و لیدلي. ټول حیران شول چې دا خو د کوم بلیزوسور فوسیل نه دی بلکې د ډایناسور فوسیل دی چې سور او نسواري رنګ یې درلود او دې 3.5 ټنه ډایناسور په باره کې نور هیڅ معلومات نشته. دا ډایناسور د نن څخه 110 میلیونه کاله مخکې مړ شوی و. کوم وخت کې چې دی مړ کېدو په هغه وخت کې د خوراک هم کوو او ورو ورو تګ دی لري. د ډایناسور خوراک واښه او بوټي ول.